تعریف یې څنګه ده؟ تعریف علما داسې کوي هر هغه شی چې عقل پټ کي خو حواس نه پټوي، مستی نه راولي، دې ته نشهیي مواد وایي، لکه چرس، اپیوم، کوکاین یا کوکالین، مورفین، بانګ او حیفل، پان پاڼه. دغه شیان عقل غایب کوي، عقل پټوي خو حواس نه پټوي، لکه شراب. یعنې حد نه پرځي په چرسي سړي باندې، بنګي سړي باندې کوکاین کاروي، البته تعزیري سزا به وي که څوک دا کار کوي. ځان ته تاوان رسول دي، ټولنې ته تاوان رسول دي، آخرت خرابول دي. او دغه نشهیي مواد په څو قسمه دي، یا جامد دي، یا معی دي، یا بین بین دي، لکه پوډر. یعنی ځینې خوړل کېږي، ځینې چکل کېږي، ځینې دود په شکل، د ګي په شکل ننوځي استعمالیږي، او ځینې پیچکارۍ لارې استعمالیږي، رګونو لارې، رقم دي. هر یو مضر ده. ځینې ډېر خطرناک دي، ځینې متوسط دي، خو متوسط هم وخت سره خطرناکېږي. اسلام فطري دین ده، پاک دین ده، ښکلی دین ده. هغه شیان چې انسان ته تاوان رسي، انفرادي تاوان وي، ټولنیز اجتماعي تاوان وي، دین تاواني، خسرت دنیا والآخره وي، هغه اسلام منع کړي دي. دې کې موږ تاسو خیر ده. نشهیي سړی نه سړی وي، څوک څه کوي، اپین کاري، نشه کاري، چرس کاري، کنه کوکالین کاري، بل شی. نو دا ټولنه کې کنه ښه سترګو څوک نه ورته ګوري، نه څوک دوستي ورسره کوي. زمن ښه زمني مې د لاسه بدنامي، نو دا بد شی ده. دونه پرهیز پکار ده. عقل خرابوي، دماغ خرابوي، زړه خرابوي، مریضي راولي، ټولنیز تاوانونه دا دي. نو ټولنه باندې بوج ګرځي، اولادونه په ټولنه بوج ګرځي، ځکه دا کار نه کوي، مریضي علاج نه کوي، ښځه مشکلات، حتی نور فسادو ته ښځه بل چې تلاش کوي، غلاو تلاش کوي، حتی زناو تلاش کوي، ولې میړی نه وي او یا ورک وي، نو څوک کومک څوک ورسره وکړي، بیا معلومات نه کیږي کنه. حتی دی مجبور سي کله کله خپل پختي خرڅ کړي، ټولنیز فساد ته ګوره، لور خرڅ کړي، پچا باندې زوی خرڅ کړي، وړکای ولې د 400 پیسې پیدا کوي، توانونه یې دا دي کنه. او لمونځ تر پاتې دینی تاوانې ګوره، حتی که طلاق ورکړي په همدې نشه حالات کې ښځه په طلاق کېږي، دی بل تاوان. او دغه د چرس او نشهیي توکي موږ ویلې چې یا جامد دي، یا مایع دي، یا بین بین دي، لکه پوډر شاه رسول الله کوي. او ځینې علماو 100 تاوانونه ذکر کړي دي، دیني او اخروي تاوانونه لري، دا مه استعمالوئ. نو هغه ځوانان چې دغه شي نه، یا هغه مسلمانان وروڼه که نه چې نشه نه کوي، نو دوی بختور دي، او دوی ته موږ یو عسکري سلام ده، راځي دوی وساتي.